عمر ابن عبدالعزیز نن سور لسو کال مخکې تیر شوی د عدل او د انصاف خبرې پرېدا خو د عدل او د انصاف دا عالم چې مړ کېدو ته نږدې او خلک یې تپوس تراله جامې ډېرې خیرنې او بادشاه او جامې خیرنې نو خلکو یې کور والاو ته وایي چې دا جامې ډېرې خیرنې دي بدل یې کوي ورته کور والا یې په جړا شو ویل بله جوړه یې نشته نو څنګه یې بدل بله جوړه یې بادشاه دی یوه چې څه وخت کې مړ شو ادیرې ته یو د لحد په غاړه چې څه وخت کې کټ کې خو نو د اسمان نه یو وریځ راغله او په وریځ کې یو کاغذ راغله او کاغذ د ده په سینه کې شوی چې خلکو وکتو نو په کاغذ لیکلیو چې اما بسم الله الرحمن الرحیم دا الفاظ پکې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز الله په خپل امان کې قبر تواسطه د ماف د اسمان نه ولا کاغذ دا بیگا ماته اشتباه وا سارم پیدا کو پال صحابه کې حافظ ابن حجر لیکلی چې دا کار عمر ابن عبدالعزیز سره شوی چې په لحد کټ پروت دی او د اسمان نه کاغذ راولېدو چې امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز خلق داو مونږ نه ساوتی نه چې په جهنم کې داخل عزیزانو که منځونه هم د دې خلکو که روجې ویم د دوی خلکو او که عدل او انصاف هم د دې خلکو شریعت نن مونږ د شریعت نوم زمونږ ملک هم شریعت بنچونه جوړ شوي ضیاء الحق صاحب جوړ کړي شریعت بنچ ته او شریعت بنچ ته شریعت ستا ملک یا د پیرنګي په قانون هم عمل نه کیږي لک چې سرمایدار دی لک سرمایدار دی په 302 کیس کې کور کې ناس دی او ضمانت او غریب سړی په 107 کې په میاشتو په جیل کې پروتي او ضمانت یې نه کیږي دا څه ده کنه سرمایدار چې 302 کړي او په کور کې ضمانت نشي او د غریب په 107 کې 109 کې په میاشتو ضمانت ا د انګريز په قانونم عمل ستا په پاکستان کې ختم شریعت خو پرېدا شریعت څه ته وایي شریعت دې ته وایي د ابن عباس د کور پرناله وا باغی کې د باران او بابا چراتلینو د مسجد نبوي دیواله واله حضرت عمر حکم وکړ چې دا پرناله لري کوي دا دیوال وਹੀ دا دیوال خراب پرناله وګورئ ابن عباس راغه او قاضی ته راپورټ چې امیر المؤمنین زما د کور پرناله غورځولې پرناله پیژنې قاضی نوٹس جاری کو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش عدالت ته پیش امیر المؤمنین عدالت ته پیش ولاړ کینه جیوه زه خو مجرم په ما دعوه شوه تا دا پرناله ولی غورځولې عدالت ورته و دې پرناله د مسجد نبوي دیوال والو
او بابا پاغه ورتلینو مال چې دا جماعت به خراب شي. ابن عباس ورته ویلي چې دا پرنالا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې دلته کې ما د پیغمبر په حکم یې خو تا ولي وو. امیر المؤمنین عدالت ته وایي چې ته سزا راکې که ځان له خپل سزا ورکړې وای عدالت ورته اجازه تو کو چې تخپل ځان له سزا ورکړي. وې دا سړی با زما په دی وګوخ پیګ دی او دې دیوال ته مو چتیږي او دا پرناله به بیا په خپل ځای او زما په وګو بسوري. عدالت فیصله شریعت دی او انصاف دی. نن مونږ انصاف او زه مولایم د خان او د غریب جګړه مال راشي. یو خان دی یو خوا غریب. شب قدر کې یو مړی کې ناستونو یو مولا راغی یو طالب را نږدې شو ما ته دا مولانا پیژنې مالنا ویل دا خان خوي خان خوي مال خان خوي وی چې د خان او د غریب جګړه راشي کنه نو غریب په حق ای خان په نه حق خان همیشه په نه حق ای. نو ویلی چې د دې جګړه راشي نو دی وایي چې دا خان خوي او دا غریب غل خوري. نو ویل دی خان خوي مولا مونږ خان خوي مولا اوس مال به امیر المؤمنین او د یو غریب سړي فیصله راشي او زبا امیر المؤمنین دم جستا پوغو بدا سړی سوريږي. دا توقع زمونږ د ایمان نه کوله زمونږ د ایمان یا زمونږ دسی زمونږ ایمان خو منټ کې پکوړه خرسي منټ نظمون کی ایمان هغه سزا چې کوم از امیر لنشم ورکوله هغه سزا به چری غریب ته ورنکم. نو ما دوی ته وی چې جمعه بازار باندې کار نه کیږي. دا ټول یو ملک دی. غریبان دکانداران 3/6 فوټ کې مرانی صحیح دا د منډي لوی اړتیان چې دي دارو دا لوی سرمایدار چې دي دارو دا لوی کوټیداران چې دي دارو اوس تاو ګوره په پاکستان کې چې کومه دوايانې جوړي پاکستان یو خدا چې کوم ملک دوايانې بار ملک نه امپورټ کی اغه نه پاکستان کې چې کومه دوايانې جوړيږي ورشه داغه د نرخ پختنه و ما دې ګوډو درته پرون 15 کیپسول په 55 روپیا ده 15 کیپسول په 55 دا صداقت د پاکستان جوړ کړی په پبو کې کارخانه ده داغه جوړ کړي شربت ته 100 روپے دي 15 سال به خرو د ټوخي شربت دې دې کې څه شه دی وایي چې سدرۃ المنتهى بحیات پروت په دې قهر نن ستا ټول ملک دوايي نه بدي مریض مري اغسته نشي ډاکټر سپیشلیست به خوده نشي استدیر 40 روپے ورځ دیاړي کې تب خزه خرڅه 300 روپے فیس په سپیشلیست څخه پیدا کړي خزه به خرڅه 300 روپے 300 روپے په اته ورځې درنه مخ کې علي او اته ورځې پس بدی بیا نمبر راځي
ډیر شکر دی خدای پاک مورم په قصد بلا واړه ډیر خکار دی سم کار در سره کی سب ته پوه شو چې سکیږي دې قوم سره خدای خو ظالم نه دی کده ها خبره کوه خدای ظالم دی خو عادل دی نو چې موږ خدای پرېخه او د بنده اسره مغستی وي او بنده پسې ګرځي سارا ته وې زه خو دغه شوم پرون دا مال ډېر خو تاسو راته 20 لک روپے دغه سی مونږ غرور الوګي سره ما ګوډي خوږي ډاکټرانو ته وزن کم الکور دی وران شه دا پری دی ما دا پری دوا سي اډ غټ زغټ دومره نه خدا وای چې پويګم وزن کم کا مال راشه په نوخار کې او میا سه بوسی کی زما په 15 عمر غټ دا غاټو ګوډي نو غټوالی خبره نه ده خبره ده بیماری ده پويګي نو عزیزانو عرض میں داو چې روجراله خله څنګه چې د خوراک سکاک نه بندوي غیبت بم نه کوي پردی بد بنوي کوشش بدا کوي چې کم مالت کې اوسه گئی کم مالت کې اوسه گئی ځان نمس برګونی جوړ کړی دي کم مالت کې اوسه گئی التب پټ پته لګوي چې اسنه چې د چارو جبې چيو نه ما خبره پوي گئی رو جماعتي ټیم کې جمع دې کنا چيو باندې برو جماعتي اسنه چې سو پوبو ماته اسنه چې د چا د پښمنی د چيو بندوبست اسنه چې د چا د پښمنی د روټای بندوبست دغه بلټا وای دغه تبګور عمر ابن عبد العزيز یو جوړه ولې و بل ولې نو د مرګ په ټیم کې چې خیرونو جامو کې مر زکه چې فکر بداو نو خدای دې موږ سره دا فکر دا چارونه او دا پیکاوړې ما خام کې په بازار کې لګېدلې زباري او سړی ګوتای روان اچار ګوړی سموسی دي ور سره د صدر نه دغه دي شامی کباب پنیر دی لانه پروسه کال روزه کی چارته یاره پنیر دی خو ما که چاراوړو په خپل پیسو خدا کواله خپل پیسو به کتاراوړ زبه خودم را بروړي چې را سره د لساتو کسو ول ډونګا یو ډونګا را لګوم د دې ځای خان دی دغه ځای کم خان میتودی دی ته پوښ ام خان دلته بار ولاړی چې زما خبره وو ام بزرګ دی دا دې خانان چې دلته یو بجمونځو کې بیا راځي دلته زما دا ګډې وډې او لن سي کوي لن چې زر خلک په دې باندې دا به څوک پړاوي بچا دلته کې لن تراوی هغه جماعت ګوري چې پکې امریکایي انجینی الله ختم کرته کیږي هغه جماعت خو شاړي پکې یو صف نیولا تو چې ته پروژه کې د قران دا یو غنټه ورنکې او دو سپاره پکې وا نه اوري
تب د مرګ نرسته د دې قران د شفاعت پته پلانی جماعت کې لنډه تراوی هغه له برابر پلانی جماعت کې لنډ مسکی زي بیخ بنیاد باسه شکلم د قسم په خدای دې چې دا ضمیر مې نه غواړي چې دا وایم چې یاره دې سړي سره دې خدای وایم چې خدای په سلور بوډي ضمیر که منز بیگار ټوکی مخول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو شپه ختم یو ختم به د ورځې کولو یو ختم به د شپې کولو او یو ختم به بیا په تراویح په یو روزي میاشت کې به یو شپه ختم خلق خداو مونږم خلق منز لند لټو تراوی لند لټو عزیزانو دې ټولو سيزونو ته سوچ رو جماعت ټیم کې خاص خیال کوئ سا چار مچار دي ځان ته غستې چې لری لری نه کم اس کم په گاوند کې درنا چې سړی به دغه پاتې نشي پیسې خدای دولت درکړي خوار غریب وګوري دی روزه کې ورته یو من وړواله یو ډالډې ډبه ورته واله یو لس سیر چینی ورته واله نیم سیر چای ورته واله چې دا ډوبه روزه ستا په دې معاملې سٹارټ شي الله به داغه د روزو ثواب تاسو او چې دا کار دی کولو قسم په خدای دې طالب نور دولت دا څه شه ده چې څومره ورکه در پسې برای څومره او چې ځان نه د قارون وسه جوړ کړو هغه شتله بدیم وجه جوړه چې هغه بدل نه دري ایو سړیو زما جمعات کې اوتر ګرځیدل چرته وخو کې ته غوټه پریو ویل مولا صاحب غرق مال سوچ ویل د عمر موړي میلا مال چې څه ډیر شیبتی ورکی چې غوټه پیدا شو په کې پینځه پاو مال دادی د عمر موړي ویل ما سره هم دا شی نور څاډو نه را سره دا مې د عمر موړي و نو غوټه د عمر موړي بم درنه چا کې چې د خدای مال نه او د خدای د غریب او د بندگانو نو دا توفیق د خدای درکې